طالبانو په کونړ کې یو ځوان د ورور د واده پر مهال موټر کې د موسیقۍ د غږولو له امله شهید کړی دی. ځایي سرچینې وایي چې طالبانو نن په شیګل ولسوالۍ کې د واده د ورا په موټر له دې امله ډزې کړي چې موسیقي پکې چالانه وه. عیني شاهدان وایي چې په ډزو کې د واده د هلک ورور شهید شوی او 2 تنه نور ټپیان شوي دي. سرچینې وایي چې پیښه پنجشنبه د کپر 11 هغه مهال وشوه چې د ورا په موټر کې موسیقي کاږېده او نظامیانو پرې ډزې کړي دي. د سرچینې په خبره د دغو ډزو له کبله یو زلمی شهید شوی او 2 نور کسان ټپیان شوي دي. یوې باوري سرچینې ورځپاڼې ته د نوم د نه ښودلو په شرط یاده پیښه تایید کړې، خو له جزیاتو ورکولو یې ډډه وکړه. کونړ کې ځایي امنیتي چارواکیو تر اوسه په دې هکله څه نه دي ویلي. دا پیښه داسې مهال شوې چې تر دې وړاندې امنیتي چارواکو ویلي وو چې څوک پر چا د ډزو کولو حق نه لري. د دغه پیښې په تړاو په خواله رسنیو کې پراخ غبرګون ښوول شوی دی. هلمند کې د پخواني حکومت د ملي امنیت یو سرتیري ادعا کوي چې د ځایي نظامیانو له لوري ربړول شوی دی. نوموړی زیاتوي چې چهارشنبه د کب پر 12 شپه مهال په لښکرګاه کې نیول شوی او وروسته شکنجه شوی دی. هغه وایي چې د پخواني حکومت په ملي امنیت ریاست کې د کار کولو له کبله ربړول شوی. د نوموړي په خبره تر 100 ورځو بند وروسته یې اوس په ضمانت پریښی دی. هلمند کې ځایي چارواکو تر اوسه په دې هکله څه نه دي ویلي. د ځینو نړیوالو بنسټونو د راپورونو له مخې تر دې وړاندې هم د اعلان شوي ټولبخښنې خلاف د پخواني حکومت ځینې پوځیان نیول شوي او ربړول شوي دي. ګرانو مینوالو، د ورته ویډیوګانو او معلوماتو لپاره زموږ چینل سبسکرایب او دا ویډیو مخکې شیر کړئ.